واتس اپ ته به تاسو لاک څنګه ورلګوئ، یعنی واتس اپ ته به تاسو کوډ څنګه ورلګوئ. که چیرې تاسو څخه یو څوک موبایل وغواړي، تاسو یو چاته موبایل ورکړئ، تاسو په واتس اپ کې شخصي ډیټا وي، شخصي میسجان وي، او تاسو ویریږئ چې دغه کس دې زمونږ واتس اپ ته ورنشي، زمونږ میسجان ونه ګوري، نو بیا دا یو لاک واتس اپ ته ورولګوئ، بیا به هیڅوک نشي کولی چې تاسو واتس اپ ته ورشي، ستاسو میسجان وګوري. نو نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته پریکټیکل دا طریقه وښیم چې په دې طریقه سره تاسو واتس اپ ته لاک ورلګولی شئ. نو له دې نه مخکې به تاسو راسئ سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته رالاسئ، دلته به په دې لاک سکرین باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو موبایل ته یو د ګوتې کوډ ورولګوئ. یو فینګر لاک به تاسو دلته ورولګوئ. دلته به تاسو راسئ، په دې فینګر فرینډز په دې باندې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو د ګوتې کوډ موبایل ته ورولګوئ. ما مخکې نه ورلګولی دی، تاسو به هم دلته راشئ، دلته به تاسو د ګوتې کوډ ورولګوئ. کله چې مو دلته کوډ ورولګاوه، بیا به راسئ په واتس اپ باندې به کلیک واخلئ. دلته به په دې 3 ډاټ په دې باندې کلیک واخلئ. بیا به راسئ په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. دلته به راسئ په پرایویسي باندې به کلیک وکړئ. کله چې په پرایویسي باندې کلیک واخیستو، دلته به لږ ښکته راشئ. دا تاسو ته ښکاري فینګر فرینډ لاک، په دې باندې به کلیک واخلئ. فینګر فرینډ لاک په دې باندې کله کلیک واخیستو، تاسو ته به دلته دا یو اپشن درکړي. په دې اپشن باندې به داسې کلیک واخلئ، دا به داسې اپ وي، تاسو به یې آن کړئ، داسې کلیک به ورباندې واخلئ. بیا به تاسو واتس اپ ته دلته د ګوتې کوډ ورولګوئ. کوم د ګوتې کوډ چې تاسو موبایل ته ورلګولی هغه به تاسو دلته هم ورولګوئ. دلته کله تاسو د ګوتې کوډ ورولګوو، نو دلته به تاسو سره دا صفحه را خلاصه شي. دلته به تاسو دا بر اپشن ورته انتخاب کړئ. کله چې دا بر اپشن ورته انتخاب کړو، نو تاسو واتس اپ ته به کوډ ورولګېږي. دلته زه راځم تاسو ته ښایم چې زمونږ واتس اپ ته کوډ ورلګېدلی دی او که نه دی ورلګېدلی. دا دی تاسو ته ښکاري ګرانو دوستانو، زمونږ واتس اپ ته لاک ورولګېدو. نو په دې طریقه سره تاسو واتس اپ ته لاک ورلګولی شئ. په دې طریقه سره تاسو واتس اپ ته کوډ ورلګولی شئ. نو بیا کوم چیرې تاسو واتس اپ ته ورتلاسئ، واتس اپ مو کتلو، نو تاسو به کوم فینګر لاک چې موبایل ته ورلګولی و، په هغه فینګر لاک سره تاسو واتس اپ خلاصولی شئ. داسې رقم تاسو واتس اپ خلاصولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي، ورسره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ.